د ټولکټو چارو وزیر دغه وزارت کې 15 سلنه کارمندان یوازې د ښوونځي دورې زده کړې درلودې. د ټولکټو چارو یا فوايد وزیر انجنیر نجیب الله امین وایي چې دغه وزارت د چارو د کیفیت د ټیټوالي یو لامل په دغه وزارت کې تر 15 سلنه د هغه کارمندانو شتون و چې یوازې 12 او 14 ټولګي لوستي وو خو مسلکي نه وو. نوموړي چې نن ورځ کابل کې ملت ته د دولت د حساب ورکونه پروګرام کې خبرې کولې ویلي دي چې ټولکټو چارو وزارت یو مسلکي او تخنیکی وزارت چې پر همدې اساس د تخنیکی برخې کارمندان باید انجینران ووسیږي. یمین ویلي چې وزارت کې د ترسره شوی سمونو په پایله کې به مسلکه کسان له دندو تبدیل شوي دي. تغییر و تبدیل اخیر در وزارت فایدامه این به این معنا بود که 77% وزارت فایدامه که یک وزارت کاملا تخنیکی و انجینری و کادری است 12 پاس و 14 پاس بود. یعنی ما در وزارت فایدامه یا وزارت سکتوری انجینری را که در سالهای گذشته به این ملت کار میکرد 77% 12 پاس و 14 پاس به پیش میبرد. فکر میکنم که شما جواب سوالتان گرفته باشید که چرا کیفیت‌های سرک پایین است، چرا پروژه به وقتش تطبیق نمیشه و چرا موثریت در مصرف بودجه انکشافی نیست. در وزارت فایدامه در وزارت تکنیکی انجینری حدود 65% بر علاوه 77% رقمی که ما به شما میگیم از محاسبه برآمده. دوستای تشریف داشتن که اونا اصلا انجینری رو نخوانده بودن، 12 14 و کسایی که انجینری رو نخواندن بسته انجینری رو پیش میبرد. یک از علتهای اساسی که پروژه به تطبیق میافتاد چون سروی و دیزاین تکنیکی و با وقت نمیشد و وقتی که به تطبیق میرفت پروژه تطبیق نمیشد. طبعا به هر بخش لکل فن رجال برای هر بخش کسی وجود دارد، تکنیکرات وجود دارد، تخصصی وجود دارد. شاید نگرانی پیش شما خلق شود یا خلق شده باشد این مردم چی شد وقتی که 77% 12 و 14 و غیر مسلکی بودن با اینا چی معامله شد. اینا تبدیل شدن در بستهایی که مطابق مسلک را بود، در بستهایی که در اونجا نیازمندی بود، در بخشایی که واقعا اونا این بخش پیش برده میتونست. فعلا ما در حدود 1100 نفر انجینر ضرورت داریم، با اونا بستها را آماده کردیم، اعلان میشه و تمام انجینران متخصصی که بخش سرک و پول و استراکچر بفهمند به اونا ما زمینه رو مساعد میکنیم. ټولکټو چارو وزارت په راتلونکو برنامو کې د افغانستان تر ټولو ستر سرک چې 14 ولایتونه به سره وتړي د هرات له تورغونډۍ بیا د ننګرهار ولایت تر تورخم بندر پورې سړک دی چې د ډیزاین چارې تر سره شوي او په لوړ معیارونو جوړیږي. له دې ورې خوا هغه سړکونه چې د افغانستان شمال او سویل به سره ونښلوي د سروې چارې روانې دي. چارای منطقه چارا و سرک ساخته میشه. بخش خمده‌ای که ما اولا بالا نکار میکنیم چطور میتونیم که شمال به جنوب وصل کنیم. از این جمله سرکی که شمال به جنوب وصل میکنه فعلا ما در حال تشخیص کمپانیایی هستیم که از بامیان، دایکندی، روزگان و بالاخره به قندار این کارگور شمال جنوب با هم وصل کنند. و بزرگترین و درازترین سرک افغانستان که 13 ولایت با هم وصل میکنه و یکی سرک‌های منطقوی از تورغونډۍ تا تورخمه و به خصوص سرک قندار و هرات که در 2 خط دیزاین شده که معیارهای منطقوی را داشته باشد. بالای سروی دیزاین هم قریب ما کار شروع میکنیم. د افغانستان ټولکټو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې په تیر یو کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 241 کیلومتره سړکونه نوي جوړ شوي، 92 کیلومتره سړکونو باندې جغل یا شګې اچول شوي او ټول ټال د 1453 متره په اوږدوالي پلونه جوړ شوي دي. ټولکټو چارو وزیر ویلي دي چې دغه وزارت تیر کال د 80 رغنیزو پروژو چارې پیل کړې وې چې له ډلې 26 پروژې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته هم سپارل شوي دي. در سال گذشته 241 کیلومتر سرک اسفالتی در تمام ولایت کشور ساخته شده. 99 کیلومتر سرک های جغل اندازی شده که یا امکانات به اسفالت بودن نبودد و یا سرک های بودد که نو احداث شده و مردم اشد به اون نیازمند بوده است.
در حدود 1453 متر پل و پلچک در نقاط مختلف کشور ساخته شده. حدود 340 کیلومتر سرک‌های اسفالتی و سرک‌های خامه یا جغلاندازی ترمیم و حفظ و مراقبت شده در تمام ولایت کشور. و اگر دیگه میره خلاص‌تر کنیم، در سال 99 به تعداد 80 پروژه در سراسر کشور در حال اجرا بوده. وقتی که ما میگم 80 پروژه، این 80 پروژه با پروژه های دیگه کاملا متفاوت است، چون پروژه های وزارت فوايد بودجه هنگفت را ایجاب میکنه و قیمتترین زیربنا در زیربناهای ساختمانی ساخت پل و سرک است. از جمله 80 54 پروژه تحت کار و 26 آن تکمیل و عملا به بهره برداری سپرده شده. حدوداً در چند ماه گذشته 76% بودجه انکشافی به مصرف رسیده و امید به است که انشاءالله سال آینده اگر ما به می سرعت و به می سیستم پلانگذاری و به امی شیوه کار روان باشیم که انشاءالله برای بار اولی در 100% خواهد رسید. یعنی مصرفی که بودجه انکشافی وزارت در قسمت بازسازی عمران افغانستان به مصرف برسانه انشاءالله که به 100% خواهد بود و بودجه عادی به 95% در ارقام رسمی به مصرف رسیده، اما عملا این بیش ازی بوده. این که در سال مالی بالا یکی از انوایس ها ختم شده یا یگان شرکتی که نتونسته که عاجل پروسس کنه کارای خود ولی این بخش 100% بوده. په وایدامې وزیر انجینر نجیب الله امین په راتلونکي کال کې د هیواد په کچه د ګڼو پروژو ویلي او په وینا یې چې یادې پروژې به د لومړیتوبونو پر اساس د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پلي شي.